جګړې نه کوم. ښه جي ښه جي ډېره مننه شریک به کمر سره ستاسو ټیم خرابېږي زه بس سمات ګوډ نظم دی چې ارشاد جي عنوان یې دی زه به جګړې نه کوم. پوره ویډیو دپاره ملګرو په دې بره لینک کلیک وکړئ چې کوم ملګري په دې لینک نه پوهېږي هغه د یوټیوب ته لاړ شي ادبي ګلونه دې سرچ کړي اول ته زموږ دا ویډیو پوره کتی شي. ما ته په کور کې وایي چې ته جګړې کوې زه به جګړې نه کوم. ما ته په کور کې وایي چې ته جګړې کوې زه به جګړې نه کوم. نن چې له ښاره راتلم نو یو کمزوری بابا ګاډي کې غلی ناست و. نن چې د ښاره راتلم نو یو کمزوری بابا ګاډي کې غلی ناست و چې څه مزل مې وکړو نو یو زلمی راوخوت ګاډي کې کېناستلو هندپري غوږو کې وه موبایل یې لاسو کې و. بابا ته یې داسې وویل بابا جي څه کار کوي؟ بابا جواب ورکړو زه به څه کار وکړم دیاړي میاړي کوم یو پوډري زوی مې دی او 15 لوڼه مې دي. زلمي سر وخوځاوه هسې خفه غوندې شو. بابا ته یې داسې وویل تا له زکات درکوم خو ما ته نه لرمه دا 15 در واخله 2000 ستا شوې پکې باقي به ماله راکړي. زه پې شکي غوندې شوم لوټ مې ته واغستلو ورته مې داسې ویل چې ما ته زه درکمه نو چې لوټ مې ښه وکتو نو هغه جالي وختو نو ځوان مې راونیولو خوله مې پې ماته کړله پوزه یې هم ماته شوه ډریور هم راکوږ شو او خلک هم راټول شو. زه یې په یوه راخ کړم هغه په بله راخ کې بابا لا داسې وایي دا یو پیسې راکوي او دا بل وایي مه ورکوه. نو ماته په کور کې وایي چې ته جګړې کوې زه به جګړې نه کوم. ډېره مننه. بل داسې بند دی چې بله ورځ داسې چلو چې یو ملنګ روانو ډېر ماشومان پسې وو هغو په کاڼو ویشته وینې پې هم رابېدې اوښکې هم وې په مخ خو یو زلمی پکې و چې هغه هم ویشتلو ږیره یې هم په مخ وه. ما ورته داسې ویل چې دا ته ولې ده څه ګناه کړې ده ده څه خطا کړې ده. ما ته ویل ورک شه مړه دا ستاسو پلار خو نه دی دی موږ هر وخت یې چیړو دی موږ هر وخت یې تنګو ته پکې څه کار لرې دی موږ هر وخت چیړو دی موږ هر وخت تنګو ته پکې څه کار لرې. د سره هم کېوتم خدای را گزار کراته بره پې کېناستلم ورته مې داسې وویل زه پکې دا کار لرم نو ښه سلامي مې کړلو نو بیا ته راپاڅېدلم نو ما ته په کور کې وایي چې ته جګړې کوې زه به جګړې نه کوم. مننه. بل بند دی چې په هغه تېره ورځې د پلار او زوی لانجه وه زه منځ له ورغلمه ما ویل چې خلاص یې کړمه. پلار ته مې داسې ویل باباجي دا څه کوې دا خو ستا زوی دی که نه په نصیحت یې پوه کړه ده ته نصیحت وکړه. ما ورته داسې ویل باباجي دا څه کوې دا خو ستا زوی دی که نه په نصیحت یې پوه کړه ده ته نصیحت وکړه. باباجي داسې ویل دوی بېادبه دي ډېر نو زوی زما په غېږ کې نو زوی زما په غېږ کې په پلار راودانګل نو د ګیرې کلک ونیو نو ورله شلقونه ورکړه نو ما زړه کې داسې ویل ګنې دنیا ورانه شوه نو په ده مې هم ورهی کړه ورسره لاندې وتم په ده مې هم ورهی کړه ورسره لاندې وتم. د بدعمله سړي اخیر ملګري ډېر وي په ما د شا د سایډه ډېر ګزارونه وشو خو ځوان مې نه پرېښودو. ورته مې داسې ویل پلار د ماپي به غواړې ګنې پرېږدمه دی نه نو چې پلار ته په خپو پرېوتو ماپي ترې وغوښتله نو بیا مې پرېښودلو نو ما ته په کور کې وایي چې ته جګړې کوې زه به جګړې نه کوم. مننه. زه یو غریب سړی زه یو بېوسه انسان زه یو غریب سړی یم زه یو بېوسه انسان زه دیاړي مار بنده یم زه څه بدماش خو نه یم. زما دا خوی داسې دی چې مشرانو سره بدتمیزي کوي څوک نو زه پې وردانګم بیا خپل سر پې هم ماتوم خو هغه هم روغ نه پرېږدم. په هسپتال کې ومه د یو سپین ږیري بابا وړوکی زوی بیمار و. باباجي داسې ویل بابو صاحب راشه که نه زما بچی مړ کېږي تاسو راغونډ یې دلته. بابو بابا ته وویل چې مري نو مري به که نه زه څه کولی شم موږ د تنخوا باره کې ښه پوخ هړتال کړی دی نن مریضان نه ګورو زه پراویټ یې ښایه شقې ته هم پورته کړ نو دته هم ټینګ نه شوم دته هم ټینګ نه شوم ورسره لاندې وتم. د ده هم دا انجام لکه دا نور درې څلور د ده هم دا انجام لکه دا نور درې څلور په ما راپورټ هم وشو زه پکې جیل ته لاړم. جاوید نادان وایم فیصله تاسو وکړئ ما ته په کور کې وایي چې ته جګړې کوې زه به جګړې نه کوم زه به جګړې نه کوم. ډېره مننه ډېره مننه. جاوید نادان صاحب ډېره زیاته مننه مو کوو او ډېر زیات مشکور هم یو چې دومره مصروفیاتو نه مو راله وخت راویستو. ملګرو خپرونه پای ته رسي تر بلې خپرونې پورې خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه او خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.